وی زما اراده ده چې زه تجارت شروع کړم، آنلاین تجارت. دې باره کې مانه ډېر زیات تپوسونه شوي دي، خو دا راته زه ووایم چې زه به جواب د هغه صورت او د هغه طریقې ورکوم چې څوک یې راته ذکر کړي چې داسې طریقه ده. نو د اول نه ته دا ووایم چې د دې سوال د جواب به دا مطلب نه چې په انټرنیټ باندې چې څومره تجارت کېږي هغه به ټول داسې، ځکه چې د هرې کمپنۍ او د هرې ادارې خپله طریقه ده. زه د ټولو جواب نه کوم، د ورور دا سوال چې کوم دی دې جواب به کوم. دی و چې زما تجارت ته اراده ده او یو طریقه نن سبا خلک استعمالوي، ما ته پته نه شي چې دا به جایز یې او که نه. او دا کېږي د امازون په لار باندې چې دا یو غټه کمپني ده او دې ته ویله کېږي امازون FBA. خلاصه دی دا ذکر کوي چې د دې کمپنۍ د امازون چې ده د دې ډېرې مستودي دي او سټورونه دي په قسمه قسم ملکونو کې، د دې دا وایي. او دا کمپنۍ د خپل سامان خرڅوي په انټرنیټ باندې، او هغوی طریقه داسې چې تاجران راشي او دا سامان والي، چې کله دا سامان والي د هغې ریټ دوی ورته ښوولی چې دا په دومره دومره باندې دی، نو دې ته را سامان والي. اوس د سامان د خرڅولو دوه طریقې دي. یوه که د دې سړي خپل سټوري او خپله مستودی، نو دا کمپنۍ والا ده ته را سامان را لیږي چې دا ستا سامان دی ته اخیستی دی. دویمه طریقه دا ده چې د دې امازون کمپنۍ سره خپلې مستودی دي، خپل سټورونه دي ورسره، نو دا سامان هغه سټور ته لاړ شي، بیا د هغه ځینه به خرڅېږي. دا ورور وایي چې زه دا دویمه طریقه استعمالول غواړم. دویمه طریقه کې څه دي؟ د امازون سټور ته لاړ شي، شخصي د ده نه دی. د امازون سټور ته دا سامان لاړ، اوس به څه کېږي؟ د دې په باره کې به اعلان کېږي په انټرنیټ کې همدغه صفحه کې چې داسې داسې سامان شته. راغی ګراهک دا سامان یې واخیستو، همدغه امازون کمپنۍ والا به دا سامان ده ته لیږي. که د دې دا سامان خوښ نه شو، نو په 4 هفتو کې دې دا سامان واپس را لیږلی شي، او دا شرط په موږ باندې د کمپنۍ یخو د امازون چې دا به پکې وي 4 هفتو کې دا سامان دی واپس را لیږلی شي. کله چې واپس راولیږي نو دا سامان واپس هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې مخکې پروت و. او د دې په مقابل کې امازون کمپنۍ والا زموږ نه پیسې دي، لکه د څه په مقابل کې چې دا سامان د هغوی په سټور کې پروت دی، یوه دویم عمدې ګراهک ته رسوي، دوه دغه شان دا سامان بندول تیارول، درې نو د دې په مقابل کې هغوی زموږ نه پرسنټیج کټ کوي، د 20% پورې هغوی زموږ نه کټ کوي چې دا زموږ پیسې زموږ یعنې هغه محنت او کوشش دی. سوال دا دی چې دا کار به جایز وي او که نه. او زه بیا وایم چې جواب به هم د دې کس د دې خبرې کې د هغې به دا مطلب نه وي چې سړی زما دا فتوا او دا جواب راوالی او له پاسې به ولیکي چې په انټرنیټ کې چې څومره کارونه کېږي یا حرام او یا جایز. نه، د هر صورت د هرې طریقې خپل جواب دی او د هغې خپل وضاحت دی. که چېرته دغه طریقې کومه چې دې ورور ویلې ده او په دې باندې کار کېږي، نو دا جایز دی، هېڅ حرج نشته. خو پای کې شرطونه یو څو. یو اولنی شرط دا دی چې دا سامان ته هله خرڅولی شي په بل چا باندې، آنلاین یې خرڅه او که په هره طریقې خرڅې، چې څو پورې دا ته اخیستی نه او ستا ملکیت ته راوړېدلی نه وي. ځکه چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی، امام نسائی هم راوړی، اذا اشتریت مبیعا فلا تبعه حتی تقبضه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ته څه سامان والي، نو د هغه وخته پورې نشي خرڅولی چې څو پورې تا قبض کړی نه وي. قبض څه ته وایي؟ ملکیت ته نه یې راوړېدلی. او ملکیت ته څنګه راوړي؟ لکه بعض شي نه دي چې ته یې کور ته راوړي، بعض شي نه دي چې کاغذونو کې نوم بدل شي، ستا حساب ته اکاونټ ته راوړي،
ګاډی دی چابي تا واغسته دې ته وایي ملکیت ته راوړېده. نو اولنی شرط پکې دا دی چې څو پورې دا سامان ستا ملکیت ته نه راغلی ته یې به بل چا باندې نشي خرڅولی. دا حرام دی که چېرته دې شي خرڅوي. او ځکه امام دارقطني او امام ابو داود یو روایت راوړی زید بن ثابت رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې هغه ځایونو کې سامانونه مه خرڅوئ کوم ځای کې چې والی چې څو پورې تاجرانو خپلو ځایونو ته نه یې وړي یعنې ملکیت ته نه یې وړېدلي. نو یو خو دا خبره شو. دویمه خبره پکې دا ده چې دا کوم شی چې خرڅېږي او اخیستلی کېږي دا به جایزي مباح به وي حرام به نه وي چې په دې کې حرام هم خرڅېږي هر څه پکې خرڅېږي که نه حرام پکې نشته حرام پکې هم شته نو حرام به نه دا به حلالي دا به جایزي دی دویم شرط شو. که چېرته دې باندې برابري نو بیا دا کار جایز دی او هیڅ خبره نه ده که د ده خپل سټور ته ته راوړي او که د امازون سټور ته یې لیږي هغې کې څه حرج نشته چې هر یو سټور ته یې لیږي. بله خبره دې ورور کړې ده چې دا کمپنۍ والا زمانه د دې په مقابل کې پیسې اړي چې موږ ستا د سامان حفاظت کوو موږ یې ګراک ته لیږو موږ یې په خپل ویب سایټ باندې خلکو ته ښایو په خپل پروګرام کې یې ښایو نو دې کې هېڅ حرج نشته ځکه چې هغه د خپل هغه کومه منډه چې وي کوم کوشش چې کوي د هغې دپاره هغه که پرسنټیج لي او که تا ته ښیي چې ماله به 15 روپۍ راکوي یا 10 راکوي هېڅ خبره نه. بله خبره دې ورور دا کړې ده چې هغې کې دا مسله چې دا سامان په 4 هفتو کې راواپس کولی شي نو دې ته فقها وایي خیار الشرط یعنی شرط ته کېښودی شي چې اختیار به دومره وخته پورې اگر که د اوږد شي دې کې هېڅ حرج نشته. لکه سامان علي او اختیار د واپس کولو که خوښې نه شو هغه مثال کې هفتې یا 2 یا 3 یا 4 دې کې هېڅ حرج نشته او دې ته فقها او علما خیار الشرط وایي اگر که د اوږد شي دې کې څه حرج نشته. نو دا طریقه دا کومه چې د ورور ذکر کړې ده دا څه ده صحیح ده چې یو څو شرطونه پکې خو دا ګوره صرف جواب د دې مسلې دی ځکه چې نور هم ډېرې قصې په انټرنیټ کې راوتي دي اکه څوک ما ته پوره صورت واضحه کړي هله موږ جواب کولی شو. او اکثر دارونه راځي ما نه تپوسونه کوي د دې آنلاین تجارت باره کې زه ټولو ته دا وایم چې څو پورې تا ته د دې تجارت خپل یو هغه صورت او طریقه نه معلومه نو ما نه تپوس مه کوه زه چې دا ته په نیمګړي صورت باندې تاله زه جواب نشم درکولی پوره تفصیل اول معلوم که بیا یې تپوس وکړه هله تا ته به جواب میلاویږي. ښه دا یو بل روز سوال کړی دم د امازون باره کې کړی دا قصه نن سبا که زه تېنه یم خبر صرف نوم یې اورم نور دا مې لیدلي نه دي چې دا څه دي او